اوس نوې دنده را روانه ده. اوس خو ګوره سږ کال حج لره خلک نه ځي. څونه ډېر تی ورته وګورئ دا په زړه کې چې د رښتیا او منافقان دي هغه وایي وایي دا کم خلک چې سږ کال د حجه پاته سو هغه پیسې ګردې راواخلئ دا پر غریبانو پر یتیمانو باندې تقسیم کړئ. ولې اوس که ته ودې ته ووایې چې نو تی ولې نه تقسیموې دا وایي زه خو حج لره نه ځم. اشه حج لره هم نه ځې پر غریبان هم نه تقسیموې نو دا ډېره بده ده. که دا صحیح چې حج لره ته پیسې پټې کړې وې نو دا خو پر ده باندې حج فرض سولو چې حج فرض سولو نو دا پیسې چې دی اوس هاخوا ته ورکړي نو هغه فرضیت څه سو نو پر ده حج فرض سو ستا پیسې در سره په قصد دې پیسې او بل چاته ورکړي نو په دې خو ستا حج نه ختمېږي پر کال بیا خامخا کوې که مړ کېدې وصیت به کوې. اشه دوی وایي یار راولاړ سي څه چم وکړئ دغه د حج پیسې اوس غریبانو ته ورکړئ په ظاهره څنګه ښایسته خبره ده غریب ته پیسې ورکړئ. نو چې زه حج کوم نو تو خدای نو بیا چې ما ته خدای ویلی دی نو خدای ما ته وایي ته حج وکړه نو الله ما ته ویل د غریبانو سره ښه زه به د غریبانو سره ښه نه کوم ما ته بهتر راشه نه دین به ما ته راشه نه په دغه کې ستا ډېر لوی منافقت دی او په دې کې د ډېر لوی چل دوکه ده. بیا خلک درته وایي وایي یا رب سن علاله دا ستار یې دی نه و غریب هغه ولته دا پسونه ولې علالوي نه کوي نه تویوي دا پیسې ما ته راکوي د حرام کوچنیان پیدا کېږي زه هغه په غټوم ولې نه کدو نفسونه علالو. په اسلام کې دا نشته. په اسلام اوس عبدالستار دې څونه خدمت یې وکړي د خپل د انسانیت په حواله باندې لیکن آلته دا دین او اسلام په دا زړه کې ووایي د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر علیه السلام سنت دې په ډېر کم نظر باندې وکتل او هغه یې تباه کړ. هغه یې څه په وکړلو هغه یې تباه کړ. وایي دا مه کوئ حالانکې قرباني واجب قرباني تللی و حج لري وخت نو بیا هلته په حج کې شیطانان نه دي مشتله ډبرې د لې راوړي شیطانان دا خو دلته چې شولې ول اوس ګوره دا خواهش پرسته دی دا دین و اسلام د خپل خواهش مطابق چې دی هغه راولي او د خواهش د دین او د اسلام خلاف دی نو چې د دین او اسلام خلاف وسو خبره نو هغه خو بیا دین نه سلو